زلمې سوچونو سوداګان وخوړ ځان مې بس په ګڼ کپان وخوړ لکه یاجوج ماجوج په مل خواري شو فصل قاتیانو ملوخان وخوړ نوي ټیکسونه ماسولونه لګي ګټلې مال د کابلیانې وخوړ قسم دغه چا رښتیا ویلي د هندو مالو بامبړانو وخوړ کونډه یتیم خو خبر هم نشو زکات د کلي مشرانو وخوړ مخلوق بسم په ناروا او سر کې داسې قسم ورته مولیانو وخوړ پاکستان نه د مستو کټوي د سر پیروي پیشوګانو وخوړ عبدالستار په پیسو خرڅېږي سره قوینکو شاعرانو وخوړ نن سبا وي رښتینی یار ګوري قسم داسې ځان له کار ګوري مړي د دننه یو څو کاله مخکې تر اوسه ایماندار ګوري دیدار چا وری د زهرو ډکې څه شي لغا خوله کې د مار ګوري خاني دلته په ارام اوسېدل د منظري خوله کې قرار ګوري پوه نه یم دا پکې لا کوم مذهب دی بېلارې شي چې په لار ګوري د خیر او شر مالک دی ونه پېژن د ډانډسي کره جوار ګوري چې علاج پوره کولی نه شي بیا ولې نه بس د بیمار ګورې مرګ راپسې دی پته هېڅ نه لګي چېرته به ما عبدالستار ګورې وایي در په در خپل نقصان ته فکر یوړم دا زه څه کوم خپل ځان ته فکر یوړم کوزې سترګې شو دشمن ته بلامت شو بې اتفاقه مسلمان ته فکر یوړم چې غر کېږي پې همغه کار یې خوښ دی ډېر بدبخت دی انسان ته فکر یوړم نادیانو سمودیانو شاګردان دي راپریوځي نه اسمان ته فکر یوړم د ښایسته او سپېڅ په مارکېټ کې د سرو وینو د دوکان ته فکر یوړم ټیک د وی ډاکې د شپې به لګېدلې خو په رڼا ور د تالان ته فکر یوړم بس رسۍ دی چې د چا په سټ پوره شي د لې ښارې ناپوشان ته فکر یوړم کله یو کله مې بل وایي په سټ کې ربه ستا د امتحان ته فکر یوړم څوک پې نه کوي عمر عبدالستاره چا ته پاتې شو قرآن ته فکر یوړم وایي ښه پوهېږي چې تاوان دی خو وایي یو څه کوي بل څه عجیبه غوندې انسان دی وایي یو څه کوي بل څه دروغجن وعده خلاف دی غل ډاکو رشوتخور دی دا لا څنګه مسلمان دی وایي یو څه کوي بل څه او کامر دی که فقیر دی خو چې دې ملک کې اوسېږي بس سپین ږیری دی که ځوان دی خو وایي یو څه کوي بل څه که دوه کسه سپېڅپوشه چاله ولېږه جرګه کې سم مثال د شیطان دی وایي یو څه کوي بل څه ای شاعر عبدالستاره د خالد بابا نوسي منم ښکلی خاندان دی خو وایي یو څه کوي بل څه وایي مینه ښکلې مشغوله ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي ناروا نه ده روا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي ګله بیا د دوی د قصده نن لاسونه راچاپېر که که ثواب دی که ګناه ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي دغه مازو دا کوشش دی چې دوه کسه یو ځای نه شي خو زمونږ پې څه پروا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي او دا متل دی اوبه درومي په کمزوري ځای ماتېږي ناچاري بده بلا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي یوه خوله نه ده بېواکه کومه خوله به سړی چوپ کړي دا د خدای لویه دنیا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي او که جهان په یو طرف شي بېلولی رانه نه شي خیر دې وي ستاسو دوا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي یار ویل عبدالستاره بس غوږونه پې کاڼه کړه زما ستا سر رضا ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي او وایي مشرانو یې ښه چارې کې تلوار ښه دی بعضې وخت د ګزارې نه ګزار ښه دی روزانه ورته د سر نه تر خپو ګورم چې په ټول بدن کې کم ځای د یار ښه دی که ثواب ورپکې نه وي عذاب نشته هسې ناستې نه د ښکلو بېګار ښه دی هېڅکله یې امانت ساتلی نه شي خو په واز د یو پیشو څوکیدار ښه دی چې سوچ پې وکړه که برد ورسره نه وي نو پرېږدو مېلمه د دلو نه نار ښه دی چې 3 ورځې وروستو ستاسې د باران نه کټ رالرې که د سفر نه بار ښه دی صرف خان دې که دی نه عبدالستاره نور د نن سبا د ښکلي نه مار ښه دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر او زما په زړه د غم انبار پروت دی څنګه بېغمه و د یار پروت دی ملګرو راشي ننګې دواړه په پلیټونو کې اچار پروت دی له چم وړو ښکلي ته داسې وي تاسو کوڅې سره بیمار پروت دی چې دا هر وخت واړه په ګټ ولي دلته کېږه ګناهګار پروت دی خو ښکلي د سپینو خولې قیمت دی وایه دا دی راغلی خریدار پروت دی بس دغه یو دانه د دې کلي کې ورته شعر عبدالستار پروت دی ډېر ښه ډېر ښه دوستانه وایي هره د تاوان سره وي دا چې د نن وخت مسلمان سره وي که دې د چا سره ښېګړه وکړه بس دغه بد به د ځان سره وي دلته کې یو مشر هم داسې نشته چې نابلده د تالان سره وي یو ملا دوه جان چې یو ځای ویلی لکه سیلۍ چې د باران سره وي منم چې قرض غوښتل ډېر اسان دي خو ورکول یې د خفګان سره وي عبدالستاره ژوند دې اوس تمام شي خو هله چې مرګ هم د ایمان سره وي چې د نه راځي تپوس د یاران څه کې د آخر او د دنیا په تاوان څه کې بندګي که خورس که شکر وباسه لیونیت یې په ګرانه ورځان څه کې چې منکر نکر دباو در باندې وکړي لړکو مړه به داسې ایمان څه کې چې د خېټې د ارامو پیمانه ده یو بیا
کله نا کله چې جانان راشي نو په ما خو سم ورته پیریان راشي کله خپلوم کله ته غېږ تاوم کله په غېږه کله ګران راشي کله یو کټ کې کله بل ته وړو کله خندا کله خفګان راشي په یو کوټه کې وړی جمع تېر شي کله سیلۍ کله باران راشي میلمه کوم به یار څه چې کېږي خیر کله 100 روپۍ تاوان راشي خو چېرته زمونږ د وراني دپاره هسې نه دلته مسلمان راشي نو عبدالستار اوس چې ښکلی وینم نو خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي بس څه تا ته ښه لګیا وایه نو یو شعر به ووایو هر سړی داسې په خپل کار پوهېږي لکه ډاکټر چې په بیمار پوهېږي دا زه چې څه لوغړن ګرځم بس په دې چل باندې مې یار پوهېږي ملګرو سوچ وکړئ د مرګ نه مخکې په خپلو بدو ګناهګار پوهېږي منکر نکیر دونه ناتر څه نه دي ښه راته پته د په لار پوهېږي تاسو به ډېر ځله اورېدلي داسې چې د چاړه په ژبه پلار پوهېږي دا نن چې یو سو سبا بل څه وایي د دوی په چل عبدالستار پوهېږي خو ما ته د دې رسول یار وښیه خپلو کې یو کس د اعتبار وښیه غل دوکهباز او ارامخور چې نه وي دلته یو داسې ایماندار وښیه دا خلک موړه وږی یو نه زغمي څوک هم ما ته خو یو لار وښیه منم چې ښکلې کورنۍ دی دلته خو د پښتو پکې یو کار وښیه چې د هندونه سودا ښه ورکوي مسلمان داسې دوکاندار وښیه که چا د خپل ځان صفایي کوله بیا ورته ما عبدالستار وښیه وی په ژوند کې خوشحالي او خفګان دواړه قبلو به پکې نفع او نقصان دواړه یقین نه ده چې پوره د چا نصیب شي د خپل کلي مشري او ایمان دواړه زر به یې ووینئ تپوس به ترې نه وشي چې کوي امامتي او دوکان دواړه د یو ښکلي سپېڅپوش تالاشي واخلئ ورسره به وي انجیل او قرآن دواړه زه خو یې نه منم هېڅکله سمې نه خوري په یو خوله کې شپېلې او ستوان دواړه خدای خبر عبدالستار د چا په غم کې شو کولی د لمن او ګریوان دواړه چې په خپله ترې د ګډ وډي ودان کور داسې کس به څنګه سم کې پردی وران کور علامې د هغه چا د غر کېدو وي چې د ګټې به اخلي یا تاوان کور دا منم نه به عزت د ورځې ګل شي نه به روغ شي دوباره د مسلمان کور راشي وګورئ د خپل عمل د لاسه هر سړي لري عبرت شو د افغان کور چې یو خوی د پښتنو ور پکې نه وي تش په نوم باندې بس کې خاندان کور ورکوه راشي اختر عبدالستار چې ته ناستې په ژړا سره ګریوان کور بس وشرمېدم والله د نور پسې راوشرمېدم چېرته ښه ورځ مې درنه ونه لیده بدلېږي نه تقدیره وشرمېدم ما دغه خپل زړګي ته داسې وي دا څه کوي خنزیره وشرمېدم بس که زړه نه مې بهر ته وځه د بې وفا تصویره وشرمېدم تر څو به پروت راته په غاړه کې ای د تهمت زنځیره وشرمېدم عبدالستار شفیع جمعې له بوزه ای تبلیغي امیره وشرمېدم چې مزرعي شعري خو زمونږ داسې ده چې هغه مونږ وایو چې غیرت عقل پکې نه وي د سر نه دغه ځوان مې راځي ډېر سپک د نظر نه نه اعتباره کړي خاص د کاکا زوی شي چې دننه کور ته فرېنک دی د ور نه چې سره د عقل غرونو باندې سر وي خامخا به رابرېوځي د کمر نه نه به بیا مولا د خیر خبره وکړي نه به جوړ شي ولرونه د نختر نه کورواله ته به څنګه وایي چې راکه نارینه چې سره نه وړي د بهر نه د مرګ درېیمه به د وي عبدالستاره چې خپلوان د راځي د اشنغر نه او وایي په مزه مزه راځه په منډه نه صرف سپینه کوږه غواړم لنډه نه ته چې سرې ګریوان ګرځې غم به جوړ کړې سینه پټه ګرځو بربنډه نه تش د لاسو سړی مچ مې خوښ نه دي مخامخ یې راځه په سنډه نه نور پاس یا کوبکو نه پوهېږم لکه غواړه د توپ په ونډه نه انګوتو کې ګورم پاو پاو دي چې توپ باندې ویم په کنډه نه بس زما عبدالستار داسې طبیعت دی یار مې سپه کونډه کې لګي سنډه نه انم رګې ته د مینې په خیال ګورم په خیرن پسې به کم دی رېګمال ګورم او د سپېرمخې په قسم یقین نشته لیونی نه یم چې ریږو کې دال ګورم یو خدای دی چې چاپېره تې تاوېږم قربانۍ له سم ګډورې د کال ګورم خریدار یم خو د صبر نه کار اخلم مال سر پرې ورکوم خو مال ګورم ما ته خپل نصیب معلوم دی د پخوانه بد نصیب یم نو بیا ولې پال ګورم د شعر عبدالستار دې ته جوړ کړم ځان پې ولم یو ټوپک درېوال ګورم وایي اول دا چې د شیطان نه ځان ساته ګنده شی دی د ډېران نه ځان ساته او مرازګوره تیارخوره پویم دی که غریب نو د خان نه ځان ساته میا مولا ملک د کلي ورسره که زیات د دغسې انسان نه ځان ساته څلورم به د 60 غالي حلال کي د حاجي صاحب د دوکان نه ځان ساته او چې عمره کوه دغې کې هم چل دی دوستانه کې د کوچوان نه ځان ساته که عزت دې وي په کار عبدالستار نن سبا د مسلمان نه ځان ساته او زه د رقیب سره په جنګ یم جانان نه راپاسي افسوس خلاصي دپاره مشران نه راپاسي د لوږې جاز دی چې په کومه لړ شي نښه پرېږدي د نیکۍ کار ته اوسنی مسلمان نه راپاسي او یا دوره زه یم ډډې ته شي وبسوځئ دا د اکبر باچا ساتلي لټان نه راپاسي ړانده کاڼي دي په ایمان زړونو یې زنګ نیولی پرېږدئ دا د دعاوې رنځوران نه راپاسي
او یتیمان کونډې دې پراته وي د چیرمین کوڅه کې سپینه غرمه شوه د زکات ممبران نه راپاسي عبدالستار ظاهر شوی د قیامت نښې دي خو لا دغه پلت څخه اوبه د انسان نه راپاسي مونږ ډېر کار راغستی د کاټلنګ پله ها نو هغې پسې به لاړ شو وای وای دلته به بیا لږ وخت